څنګه دولت نشو کولی دغه سړکونه خلاص کړي؟ هغه دولت ځواکمن نه اوس دا سړکونه خلاص کړي. سیاف صاحب په شمول ډاکټر صاحب عبدالله جهادي قوماندانان و جنرال صاحب رازق یو افسر وروره په کونې پسې به 20 نفره روان وو، ته به وایې زنده اوس وروره خلک راغلي دي وزني. یو کس بسې و پاټک به یې اچولی و، څوک تېرېدی نه سو. دغه ساحه ډیپلوماتیکه ساحه ده. هلته ډېرې پیسې راغلې، خو څه شی اوس د شخص جب کې به وي. دلته موانع د چا لخوا ایښودل شوې؟ شیرپور به انشاءالله داسې رقم ته هغسې لکه دوبۍ. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ او یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ د کابل په زړه کې شیرپور ته راغلي یو، چېرته چې د ښاروالۍ له لورې هغه سیمې چې په تېر کې غصب شوې وي او د زورواکو لخوا د خپلو کورونو برخه ګرځېدلې وي بیرته راګرځول شوي او دلته د ښاروالۍ له لورې په منظم شکل باندې کار په جریان لري تر څو پورې دغه ځایونه بیرته ورغول شي او د هیوادوالو په خدمت کې ورکول شي. د عدلیې وزارت د ځینو راپورونو له مخې چې د خواله رسنیو په مختلفو پاڼو کې خپاره شوي وو، په تېر کې د کابل ښار د شیرپور په ساحه کې او همداشان د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې په تقریبي ډول 155 جریبه ځمکه د تیر حکومت پر مهال د مختلفو خلکو له لوري او د مختلفو سیاسونو او زورواکو له لوري غصب شوې وه او د دې راپور له مخې چې دغه سیمه بیرته دولتي ګرځېدلې ده او دغه ځمکه به بیرته دولت ته ګرځول کېږي او هغه څه چې هغوی اړین ګڼي په دغه ځمکه باندې ترسره کړي. په تېر کې دغه سړکونه چې فعلا پکې موږ ولاړ یو، دلته موانع موجود وي، استنادي دیوالونه موجود وو، کانکریټي دیوالونه موجود وو، چا نه شو کولی چې دغه ځای څخه د تګ راتګ لپاره ګټه واخلي. نو ډېری خلک دلته چې اوسېدل او کورونه درلودل له ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې نه یې شو کولی په خپل وخت باندې خپلو کارونو ته، خپلو ستونزو ته او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. اوس دغه ده چې دغه ټولې موانع لرې کېږي او په ځای یو معیاري سړکونه همداشان فرعي کوڅې هم که تاسې وګورئ فعلا په دې ځای کې کار جریان لري. هغه ساحې چې ټولې بندې وي فعلا ازادې شوي، خلاصې شوي دي او موانع ټولې پورته شوي دي د ښاروالۍ لوري او اوس په جدي شکل باندې کار روان دی او په څو راتلونکو میاشتو کې به له خیره سره ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. موږ کوښښ کوو چې د دغه سړکونو او په دلته موجوده حالت باندې چې په تېر کې موجود و په هغې باندې د دې سیمې له خلکو سره وغږیږو او همداشان په اوس مهال کې چې دغه کار روان دی د دغه کار په اړه باندې د دې پروژو د انجینر صاحبانو سره په مختلفو اړخونو باندې بحث ولرو تر څو پورې وکولی شو یوه کامل او بشپړه خپرونه تاسې ته چمتو کړو. تاسې هم تر پایه له موږ سره پاتې شئ تر څو پورې دغه ټولو موضوعاتو باندې په بشپړ ډول باندې وپوهېږئ. نور مو په تمه نه پرېږدم، خپله خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دې پروژې د مسؤل انجینر صاحب سره په څنګ کې ولاړ یم. د دې پروژې په اړه په ټولو اړخونو به ورسره خبرې کوو. دا نو وزیر محمد اکبر خان او شیرپور کې د فرعي سړکونو د جوړولو پروژه ده چې په معیاري شکل باندې دلته جوړیږي او په تېر کې ځینې ستونزې او مشکلات دلته موجود چې ښاروالۍ غوښتل دغه ډول سړکونه په ټوله کې سره را جوړ کړي. سلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ وروره، په خیر راغلی. ښه یاستئ؟ ژوند هم په خیر تېرېږي؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ مننه، خوشحاله اوسئ. کارونه مو څنګه روان دي؟ الحمدلله ښه روان دي. ډېر ښه، مننه، الله هم خوشحاله لره. په تېر کې انجینر صاحب که راته ووایې دغه سړکونه څه ډول وو؟
او اوس پکې څومره تفاوت راغلی دی؟ ځکه په تیر کې دلته د تګ راتګ لپاره یو څه ستونزې موجودې وي. کله چې دغه پروژه موږ د ښاروالۍ د خوا نه موږ ته وسپارل شوه، په دې ساحه کې ډېر زیات مشکلات وه. مشکلات یو خو دا مشکلات و چې د دې د کانالیزیسون یا د اوبو سیستم چې و دا غیر فعال و فلج و، د دې سرکونو اوبه د عمومي کانال سره وصل نه وي. بل مشکلات دا و چې خټې وي، دا کوڅې تخریب شوې وي، ډېر سابقه جوړې شوې وي، نو خلک د ډېرو مشکلات سره مخ وه. رفت آمد په دغه کوڅو کې چې دی د تیرو دولت څخه چې و قطع شوی و، چارواکي اوسېده، دغه ساحې بندې وي، نو ډېرې زیاتې موانع وي په دغه ساحاتو کې. هغه موانع موږ اوچتې کړې، دا لارې موږ یو بل سره وصل کړې، فعلاً هم کارونه جریان دي. دلته په دې فرعي سړکونو کې یو عمومي سړکو کې 15 سړک دی او همدا ډول د شیرپور سړکونه چې د شاوخوا موږ دلته ولاړ دلته موجود دي. دلته موانع د چا لخوا ایښودل شوې مشخصاً څوک معلوم و؟ ښاروالۍ څه ډول دا لرې کړلې؟ دغه پروژه چې موږ سره ده په دې کې چې دی د شیرپور 14 15 14 14 او 11 سړکونه دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه ساحه ډیپلوماتیکه ساحه ده او زیاتره پخواني چارواکي په همدغه ساحاتو کې اوسېدل. نو داسې په عموم کې که ووایو چې د پارلمان وکیلانو دلته د سیاف صاحب په شمول ډاکټر صاحب عبدالله جهادي قومندانان و جنرال صاحب رازق، نو د جنرال صاحب دوستم کور هم دلته و، نو دا پخواني چارواکي زیاتره هم دلته اوسېده. د هغوی د خوا دغه ځایونه چې دی بند شوي وو، موانع ایښودل شوي وي. ښاروالۍ څومره وخت کېږي چې دا موانع لرې کړې، دا سړکونه یې خلاص کړل د خلکو په مخ باندې؟ تقریبا په حدود د 15 میاشتو کېږي چې موږ دلته کار شروع کړی دی. د وزارت داخلې په همکارۍ د شرکت د خوا نه دا موانع لرې شو. که د کار په اړه باندې ووایو، څه وخت هم له خیره سره دغه کار پیل کړی دی او څه وخت به له خیره سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شي؟ کار خو تقریبا 15 میاشتې کېږي چې موږ کار شروع کړی دی. دغه پروژه چې ده 1 کال وخت لري او په راتلونکي 7 میاشتو کې به انشاءالله دغه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ډېر ښه ډېر ښه. څنګه دي کارونه هم څنګه روان دي؟ د یخ سره خو څه تغیرات نه و راغلي ستاسې د کار په جریان کې؟ طبعا داسې لږ مشکلات جوړ شوي وو، خو بیا موږ د ښاروالۍ سره په همغږۍ موږ خپل کار ته ادامه ورکړه، کارونه هم توقف نه کړه. د ژمني تدابیرو په نیولو سره هم کارونه مخ ته ویوړه. اوس خو فعلا انشاءالله چې هوا ښه شوې ده، اوس فعلا کوم مشکل نشته. مننه انجینر صاحب. د جیوچو په هلکه راته ووایاست، جیوچې جوړې شوي دي، ویالې دي، څنګ کې د پلي لارو د پلي تګ لپاره لارې هم جوړې شوي دي. دلته څراغونه او نور څه ضمیمه په دې سړک کې لرو؟ په دغه پروژه کې چې دی موږ سره 2 طرفه ویالې دي، پیاده روي دي چې پیاده رو کې موزاییک کارېږي، په سړک کې سنګ فرش استعمالیږي. همدارنګه دغه سړک کې چې دی روډ مارکینګ یا لاینینګ په نظر کې نیول شوی دی. د کوڅو دپاره کثافت دانیانې، خو د لایټینګ سیستم ورته فعلا دپاره په نظر کې نه دی نیول شوی. نو انشاءالله په وخت سره به هغه هم تطبیق کېږي. پکې په دې کوڅو کې تاسې څومره ویجاړۍ کړي دي چې موانع موجود وي د سړک په وړاندې باندې ښي او چپ خواته؟ موانع خو ډېرې زیاتې وي. په اول سر کې چې کله موږ کار شروع کړو، په دې موانع کې چې فلزي دروازې وي، اسکو جالۍ وي، ټیوالونه و، په حدود د 800 چې دی ټیوالونه صرف موږ انتقال کړي دي. د تپې په ساحه کې فعلا ایښي دي. نو ډېر زیات موانع وي. په حساب باندې داسې دقیق حساب یې موږ ته معلوم نه دی، خو په دې کې ګاټاورې وي، د شخصي کانتینرې ایښودل شوي وي، دغه موږ لرې کړي دي. لکه مکس العمل سره خو په دې سیمه کې مخامخ شوي نه یاستئ؟ نه انشاءالله، چې دا خو اوس داسې وخت دی چې څوک څه نشي ویلی. او امارت اسلامي اول یو قانون په ځان تطبیقوي، بیا یې په نورو تطبیقوي. نو هغه کوم چارواکي چې زموږ د اسلامي امارت دلته اوسېدل، اول هغوی خپلې موانع لرې کړې، بیا وروسته د هغې نه په عامو خلکو باندې دا پروسه تطبیق شوه. دا نو یو ډېره ښایسته تګلاره ده چې اول له خپل ځان نه اصلاح شروع شي او بیا نورو باندې همدغسې قوانین تطبیق شي، تر څو پورې هغه بهانه چې نور خلک لري د قانون په وړاندې باندې هغوی هم بهانې نور پیدا نه کړي چې ووایي چې تاسې خپله قانون پیاده کوئ.
د سنګ فرش په اړه باندې تاسو ویل انجینر صاحب سنګ فرش او د کانکریټ ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ځینې ځایونو کې موږ ګورو چې د سړک منځ چې دی کانکریټ کېږي د قیر په ځای باندې. د کانکریټ سنګ فرش او د قیر ترمنځ څومره توپیر موجود دی؟ په عموم کې چې دی د تیږه چې کومه په نظر کې نیول شوې ده دا ډېر های کیفیت دې ته په نظر کې نیول شوی، تقریبا 115 امپیه مقاومت لري، بل ډیر زیات عمر لري، د ښکلا ولري او ډیر دوام وکړي. د تیږې عمر چې دی ډیر زیات دوام کوي، ترمیم یې اسانه دی، بل دا دی چې ښکلا لري، د اوبو په جذب کې ډیر مهم رول لري که نه. یو عمده فکټور چې ښاروالی ورته په نظر کې نیولی زموږ او ستاسې د اوبو سطحه لږه ټیټه شوې ده، نو په دې خاطر باندې دغه کې چې دی د اوبو جذب کې ډیر مهم رول لري او عمر او دوام یې ډیر زیات دی. یعنی دې تر څنګ چې اوبه جذبوي، هلته واوره کابل کې ډېره ورېږي، اوبه هم د جذبولو خاصیت هم لري، بل دا ده چې ښکلا هم رامنځته کوي، نو مقاومت هم زیات دی. یعنی درې ښېګڼې ترمیم یې مثلا 3 ښېګڼې کېږي، ډېرې ښېګڼې ډېرې دي، خو فعلا دپاره چې اوس په نظر کې نیول شوي دغه دي. ډېر ښه انجینر صاحب، د څومره کارونه په مخ باندې تللي د بیس او سب بیس مسله څومره پورې بشپړه شوې؟ تقریبا په عموم کې که ووایو زموږ 50% کارونه مخکې ته تللي دي. په اول بخش کې چې دی تقریبا په حدود د 1 کیلومتر زموږ سب بیس او بیس کورس او هر څه ختم شوي دي. فعلا سنګ فرش پکې جریان لري. په 1 کیلومتر کې چې دی دا اوس تاسو ګورئ موږ د سب بیس او بیس کورس او هموارکاري چې دی دا روانه ده، دا اوس چې تاسو ساحه ګورئ. نو انشاءالله چې زموږ پاتې 50% کارونه به په راتلونکي 2 میاشتو کې ترسره. ډېره مننه انجینر صاحب، الله مبال لره. کوم پیغام لرئ زموږ لیدونکو ته کوم مرسته ستاسو خدمت کې؟ تاسو نه مننه چې راغلی. بس پیغام مې همدا دی خپلو وطنوالو ته چې د ښاروالۍ سره همغږي وکړي، دغه کوم نهادونه چې دوی دپاره کار کوي د دغې سره همکاري وکړي. دغه کارونه موږ د همدې خلکو دپاره کوو، د دوی په ساتنه کې، د دوی په حفاظت کې موږ سره همکاره اوسو. ډېره مننه انجینر صاحب، الله مبال. مننه، خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. درنو لیدونکو، تاسې د دې پروژې د مسؤل انجینر صاحب خبرې واورېدلې. فقط هم دغه ډول پروژې دلته عملي کېدل یوه ډېره لویه لاسته راوړنه، ځکه دا د کابل ډېره مرکزي ساحه ده. په تېر کې دغه ځایونه د خلکو په وینا چې ټول تړل شوي وو د لوړو پوړو چارواکو له لوري، او دلته تګ راتګ ناشونی وو. اوس دغه د شی د کابل ښاروالي له لوري، البته د اسلامي امارت له لوري په ټوله کې دغه ساحې لومړی پاکې شوي دي، او وروسته د ښاروالۍ هغه کومه طرحه چې وه د سړکونو د جوړولو لپاره د خلکو د راحت لپاره هغه پکې پیاده کېږي، او له هغه ځای څخه چې په تېر کې ممنوع څوک پې د ګرځېدلو لپاره د اجازې اخیستلو لپاره اړو، اوس راځي او دغه ساحې ټول جوړېږي تر څو پورې هېوادوال وکولی شي په بشپړ ډول باندې له دغه سړکونو نه ګټه واخلي. درنو لیدونکو، ورځو به له دې سیمې له اوسېدونکو سره به هم غږېږو تر څو پورې په بشپړ ډول باندې په دغه موضوعاتو باندې د دوی هغه نظرونه سره راواخلو. تاسو تصویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم ښه راغلاست. د دې محل له یو مشر سره ولاړ یم، له دوی سره به د دغې پروژې او د دغه سیمې په ټولو موضوعاتو باندې چې په تېر کې او اوس څومره تغییرات راغلي په دې باندې به ورسره غږېږو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه د دې وزیر اکبر خان دلته تقریبا موږ اوسېږو، او په ارتباط سړک باندې د محترم ورونه کوم تلویزیون چې راغلي موږ دا پوښتنه ونه کړه. اوله زه د خپل سلامونه ورته وایم. نو دلته فضل د خدای د کار په ډېر ښه باندې روان ده، خصوصا د امارت اسلامي مشرتابه په هغه باندې هدایت باندې روزمره انجینر صاحبان راځي دا سړک چې کوي، حتی قدم په قدم خپله سره ګوري چې کوم ځای چودلی وي بېرته دې سړک تقریبا 6 دقیقې 15 دقیقې اړولی، او خپله د انجینر صاحبان هم ډېر ته په تلاش لري. یوازینی کوم ځای چې هغه و هغه به خټه و. نو فضل د خدای د کار په ډېره ښه توګه روانه ده، ښه په منظمه باندې موږ د خصوصا مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ صاحب د ډېر زیاته مننه کوو چې دی خپله په دې سړک باندې چې جوړېده دی به خپله ګرځېده.
د منګه وینا به ویني او حتی منګه سره هم همکار یو ځکه چې شرکت والا سره منګه همکاري د همکاري په دې ده چې دغه ځای د خرابه ده نو تاسو ته ښاروالي وایي دا د منګه مخکې له هغې تاسو ته وینا ده نو فضل د خدای دا کار په ډېر ښه باندې آسودګي باندې روان ده او د خپل کوشش هم د ښاروالۍ طرفه تر اخره اندازې ده او هم د شرکت له طرفه. ډېره مننه، تاسو خوشحاله هم اوسئ. مننه. څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږئ تاسې زه کاکا؟ تقریبا دغه 4 کاله چې امارت اسلامي راغلی دغلته په نوم د اخندزاده باندې زه یادېږم مشهور یم له هغه سره نیولې د صلیبي سرخ تر اخره سره پورې دا ما پېژني ځکه څه مشکل چې ما دوی ته هم میلي څه مشکل و چا سره درګیره کېږئ ما که د والي صاحب کسان دي که معین صاحب دي دا ډېر ښه خلک دي دا پخوانی زورواکي نه ده نو کوم مشکل چې وي دغلته موږ ته وایي موږ ما د خپل مطابق سره همکاري کوو دې اړخ سره هم کوو امارت اسلامي خو دا د موږ حکومت د سر په قیمت باندې هم موږ ورته ولاړ یو نو تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو په دې روزه کې راغلی تاسو دا معلومات واخیستئ او دا د موږ معلومات تاسو هم نشر کړئ. ډېره مننه اتمن ولې نه دا زموږ دنده ده اتمن موږ د همدې لپاره راځو چې دغه د خلکو هغه نظریات راواخلو د هغوی عکس العمل راواخلو د هغوی هغه خوشحالي راواخلو چې د دې هیواد د آبادۍ په وړاندې لري او خلکو ته یې وښیو چې زموږ هیواد په کوم لوري باندې روان دی. که دا راته ووایي په تیر کې دغه سړکونو کې څه ستونزې موجود وي اوس خو دغه د کار د پخولو روان دی پخوا دغه ډول کارونه دلته موجود نه وو په دې سړکونو کې؟ دلته خو دغه خودمختاري وه خودمختاري په دې معنا چې هر سړی د ځان پاچا و دلته یو امارت اسلامي ده چې دې کې نه کشر دا حق لري چې چا په حقوق مداخله وکړي او نه مشران الحمدلله شفقت لري او کشران لکه موږ خو موږ خدمتګار یو نو موږ حتی تر دغه چې دغه هغه تاسو وګورئ چې موږ خپله دغه هر کور والا ته ویلي چې دا دوه دفعه تاسو په چکشکاري ونه کړئ دا د موږ همکاري یو ښاروالي سره امارت اسلامي سره موږ ورته ویلي چې وروره که پایپ راباسې راوباسه چې آینده کې ته دا ځای چکش هغه ونه کړې ترڅو پورې سړک ته ضرر ونه رسېږي حتی دلته موږ ورته ویلي چې لرګي مات نه کوي دا د لرګي زور نه لري و سړک جوړ شو ته په هغه کې کور کې مات که ته په سړک کې دا حق نه لري چې ته دا ورانه شروع کړې دا تخریب ده ځکه دا د امارت اسلامي په نامه باندې هغه ده امارت اسلامي په داسې نیستي کې کارونه کوي چې تر بادغیسه پورې موږ تګ و راتګ ده ځو ګورو چې وګورې خپله به د دا زړه روښانه شي چې خدای پاکه جمهوریت کې څونه پیسې راغلې څونه هغه شو نو نن فضل د خدای پاک ښه ډېر آسودګي نه کارګر ته څوک مزاحمت کوي نه انجینر ته څوک هغه کوي نه به دغه په تاسو سره موږ آزادانه غږېدی شو وروره نه واقع سی وي یعنې ما درته ویلې چې دغه پایپو په خاطر باندې هم موږ دغه کوروالا ته ما ویله چې ګوره دغه ټول کار روان ده دغه شی د ګاندې ټول که ده ځکه چې دغه د موږ همکاري ده دولت همکاري ده و که دغه راته ووایي دا ډېره مرکزي سیمه ده د کابل یعنې شیرپور په کابل کې د کابل زړه بلل کېږي بلکل همداسې ده دا سړکونه نو بیا ولې داسې خامه پاتې وو تر اوسه پورې چې اوس امارت اسلامي مجبور دی چې اول دا ساحه پاکه کړي او بیا پرې کار شروع کړي؟ ما ته خو مخکې هم دا هغه وکړه عرض وکړه چې پخوا یو خودمختاري وه یو کس به چې و پاټک به یې اچولی و څوک تېرېدی نه سو نو اوس امارت اسلامي بلکې دا کابل کې نه ده ما درته ویلې زه فاریاب ته تللی یم قینې ته تللی یم هلته هم همدغه کار مطابق روان ده که یو سړی وایي چې امارت اسلامي په کابل کې یا قندهار کې یا لوګر کې یا پکتیا کې کار کوي نه په ټول افغانستان کې کار مکمل روان دی یعنې زه بادغیسه په موټر کې تللی یم تر هغه پورې مقر ولسوالۍ پورې چې هغه دښتو کې ګورې کارګر نه پوښتنه کوي چې ډېر ښه امن ده سړکونه انجینر صاحبان حتی معین صاحبان په موټر کې ځي او د وخت به ښاروالي چې وه سهار به تیارې کې راغی له دوبۍ نه مازدیګر ته به بېرته دوبۍ ته نو مولوي صاحب عبدالرشید ده که پرسونل ده یو خدمتګار خدای پاک موږ ته راکړی خدای دې نور هم توفیق ورکړي او الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ دوی سره همکار واوسېږو لکه څرنګه چې تا یادوري وکړه هلته ډېرې پیسې راغلې خو څه شی اوس د شخص جب کې به وي ته دوبۍ ته ځه او بېرته راځه سهار راځه ماښام ځه نو دا خو د ملت په ستوني په ښۍ کې وه دلته به دا ونه وایي چې دا والي صاحب کسه دا به ونه وایي دا د وزیر صاحب کسه دا د رئیس صاحب کسه ټوله د خپل حد و حدود باندې روان دي هلته به پیسې به بډ وهلې وي کوڅې کې به یې نه پرېښودې لیدونکو ته که څه پیغام لري که مرسته ستاسې خدمت کې ده موږ دغه بیان هغه د پیغام ده چې الحمدلله مسلمان یو خلک وایي چې نظافت جز ایمان ده زه وایم نه بلکې پوره ایمان ده
هر سړی کولی شي د خپل د وس د توان مطابق که نور پاککاري نشي کولی دا د خپل د کور ساحه پاکه وساتي ځکه دا وطن ده دا د موږ تاسو ته د عیشت مور لري نو دا د ما پیغام ده او تاسو هم ډېر همچنان تاسو هم خوشحاله اوسئ نو روزه ده نه د چای مو چې کوم نه ډوډۍ درکړی سوه خوشحاله اوسئ دا زموږ لپاره هر څه دي چې دغسې هیوادوال راځي او د ښاروالۍ سره په ټوله کې امارت سره هیوادوالو سره همکاري کوي او تر څو وکولی شو له دې وروسته یو ښه آباد او پرمختللی هیواد ولرو دلته وایم چې والي صاحب نه نیولې تر قمندان صاحب د امنیې د کابل خدای د ډېر عمر ورکړي دلته حتی موږ ته شمیرې راکړي که چا چیرې هغه کو تاسو ځان درګیره کوئ مه دغه شمیره ده تاسو موږ پیږو کارې یعنې فضل د خدای دغه شي سره مخ سوي نه دي دا خلک نو دلته دا شی نه چې د فلاني کانټینرو دغلته تیږې وي چې ورتون یې ویلې په ډېره حسن هغه باندې خوشحالي باندې هغه د خپل شی ټول کړه کانټینر یې ټول کړه خواني و بلکې خو دوی ویې وړه چې موږ دې ته مزاحمت نه کوو چې د ښاروالي صاحب کار کوي او موږ یې مخالفت وکړو صحیح ده که زه به کور کې یم کرایه به ورکړم زه خدا نه وایم چې زه ممانعت وکړم نو الحمدلله خدای نه شکرګزار یو تنها کابل کې نه په دې ټول افغانستان کې دا یو د هغه سرخوړلي دښمنان دي چې بلندمنزلي د کرایې ورځي بیا هم د هغه خبره پورته ولیږي نور دلته دا فرق نشته چې احمد محمود نو فضل د خدای د کارونه په ډېره ښه توګه روان دي الحمدلله خدای دې نور هم توفیق ورکړي او الله تعالی دې عام ته توفیق ورکړي چې ورسره همکاره واوسیږي او انشاءالله دي ځکه خلکو زړونه داغل سوي و دا 20 کالو کې خصوصا از خو 15 کاله په افغانستان انقلاب تیر شو خو دا 20 کاله کې خلک ډېر کړي دي په یو موبایل باندې وزل کېده او شپه ورځ الحمدلله دا به خلک شکرګزار نه وي د الله تعالی دا نعمت به په ځان باندې به راوړېدنه نه وي چې موږ تاسو ته خدای راکړی ده تاسو نه هم ډېره زیاته مننه نو تاسو کوم تلویزیون کوم هغه له هغوی نه ډېره زیاته مننه تاسو همکارانو نه چې تاسو دغه معلومات اخلي او نظریات اخلي دا یو غټ هغه داسې غږ ټول ولس هغه کېږي او دغه د تبلیغات کوم منفي چې هغه دي هغه هم خلک واوري ډېره زیاته مننه ډېره مننه خدای هم سپارو ډېره خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې زموږ دغه مشر خبرې واورېدلې واقعیت هم یو داسې احساس زموږ هیوادوال د دې وطن په وړاندې لري چې حتما همیشه دا غواړي چې دا هیواد نور د پرمختګ په لور باندې لاړ شي او د دولت سره همیشه همکاري غواړي السلام علیکم بخیر جوان جو صحت خوب است بخیر هستید زنده باشید بخیر خوب است در کنار ما استاد شوید اینجا کامera تو خوب هستید بخیر باشید زندگی بخیر میگذره بخیر باشید زنده باشید در این محل زندگی میکنین نه ما در زگا جا هستیم اینجا کار میکنیم به خاطر کار آمدید به خاطر کار چطور است از کار راضی هستین خب بعد نه کارهایی که سنگاش ما میشونیم ما از ولایت لغمان هستیم ولسوالی دولت شاه و حال فرخشان شده تقریبا 35 نفر هستیم 35 نفر اینجا کار میکنن به خاطر این سنگایی که تر میشه اینجا ما میشونیم یار خوب اول که آمد اینجا مامانه چیزی داشت همین سراکا ما به خاطر مامانه چیز به خاطری که کار مثلا شما کار میکردین اول که شروع میکردین مواری را ورداشتین باز کار شروع کردین او ما او رو ورداشتیم ما ورداشت کارتون خوب پیش میره خوب بعد نیست کار پیش مواد اولیه به وقت میرسه مواد میرسه یعنی سنگا رو میبینی که منتظر میمونیم پایین شو تبک شو پس شروع میکنیم سبا بخیر شروع است تشکر بخیر باشه بخیر باشه زنده باشه خیر درنو لیدونکو دا یو تن کاریګرو چې دلته دغه سرکونو کې په کار باندې بوخت دی تاسو تصاویر ګوره بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دلته په شیرپور کې ولاړ یو او د دې سیمې یو مشر سپین ږیری راسره ولاړ دی له دوی سره به غږیږو د دې سرکونو په اړه باندې ترېنه پوښتنې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خوب هستین صحت شما خوب است صحتمند صحت شما خوب است زنده باشین بخیر باشین نامتان چیست اسم من حاجی نور محمد شیرزایی حاجی صاحب نور محمد حاجی صاحب محترم چند سال میشه در اینجا زندگی میکنین ما تقریبا 5 سال است که در اینجا زندگی میکنم فعلا 5 سال میشه بله این دیگه بلدیت به این مردم محل دیگه داره
برای آشکاری بالایت به مردم خود منطقه خود معتاری مک. زنده باشی. حاجی صاحب به نظرت بیشتر که ما اینجا می آمدیم سراک‌ها تقریبا بسته بود. حالی که کار شروع شده به نفع مردم چقدر است؟ خوب است یا نه؟ حال فضل خداوند از روزی که امارت اسلامی افغانستان و آمده این سهولت بسیار به مردم و وطن ما به ملت ما شکر و الحمدلله شکر سهولت بسیار زیاد پیدا شده. پیشش کوچه های ما که بودن کلش خراب بودک، غرق هوا بودک، گل بودک، لای بودک. هیچ کس به سهولت از این سرک و از این کوچه تیر شدن نمیتواند. حتی خود ما نمیتونستیم. اون سرکی که پیش روی ما هست، سرک 16 و 15. از این پیش از اینکه امارات بیای مردم میتونستن استفاده کنن؟ از این سرک 16 کس این سرک 16 بند بودک. یا با کمک خداوند از بدوای امی دولت امارت اسلامی افغانستان است که سرک برای مردم ما باز شده. معلوم نیست کیایی کار میکردن و چطور دولت جلویشان نمیگرفت که مثلا این سرک عمومی را بسته کنن و مردم نتونن از این جای عبور مرور کنن. این نظر به خود دولت سابقه بودن که توجهی به ملت آرامش مردم نداشتن و به خاطر نفع شخصی خود کار خود پیش برده میتونستن و این سرک بند بودک. حال چطور؟ حال فایدهش به مردم چقدر است؟ زیاده است؟ کم است؟ مردم میتونن راحت زندگی کنند این محل؟ حال شکر فضل خداوند است که سرک باز شده برای مردم و سهولت بسیار زیاد به چهارراهی که هست به چهارراهی سرک 15 یا بسیار سهولت بر ما پیدا شده به مردم ما پیدا شده و مردم به استفاده آزاد از این سرک عبور میکنند همیشه. بسیار خوب. حاجی صاحب به نظرت بیاین اگه این طرف یکم که بیاین ما خودت محترم تیر شو بخیر، به نظرت چند سال آینده چطور کابل خواهد داشته؟ انشالله و رحمان به کمک خداوند است، به یاری خداوند است، باز از خداوند کمک میخوانیم. انشالله به رو به ترقی افغانستان پیشرفت دولت ما است. زنده باشین کاکا، بخیر باش. خیر باش. خدا عمرتان وته. درنو لیدونکو تاسو زموږ د دغه مشر خبرې واورېدلې چې دغه سرک په اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. اوس هم دلته کار جریان لري. ځینې وخت موږ د راځو خلکو خبرې کوو، ځینې وخت دغه هیوادوالو لپاره لږ مزاحمت کېږي، دوی دې هم موږ یو څه تحمل کړي، ځکه موږ غواړو چې دغه کارونه چې دوی دلته ترسره کړي تر نورو هیوادوالو پورې ورسو. درنو هیوادوالو تاسو تصویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د دې سیمې یو ځوان را سره موجود دی، په څنګ کې مو ولاړ دی، له دوی سره به خبرې کوو، د دوی نظر به د دې سرک په اړه باندې راخلو. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څنګه ښه کراري ده؟ شکر الحمدلله جوړ یاستې کراري ده. خوشحاله اوس ژوند په خیر تېري، کارونه په خیر روان دي؟ الحمدلله بیخي خدای نه راضي وروره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم دې څه شی دی؟ نوم مې بهرام. بهرام. څومره وخت کېږي کابل کې اوسېږي دلته؟ یاره کابل کې داسې وبولسې یو 22 کاله کېږي زندګي کوم کابل. 22 کاله ډېر عمر نه دی؟ ولا همدلته خو تولد هم همدلته سوی ده، همدلته اوسېږو، پخواني انقلاب نه همداسې پاتې همدلته اوسېږي. ډېر ښه. ته نو بیا د کابل په اړه باندې کافي معلومات لرې؟ ولا نو خامخا یو څه هغه خو لرو پکې. ډېر ښه ډېر ښه. دغسې کارونه چې اوس دلته روان دي په شیرپور کې چې ما ورته اوس پیلن ولاړ یو، په تیر کې دغسې کارونه دلته موجود وو که نه؟ دلته دغسې کارونه کېدل؟ ولا وروره خو بعضې حکومت کې هغه کېده، خو مخکې داسې کار جریان نه درلوده. اوس امارت اسلامي ته د الله بری ورکړي، مخکې دغه کوڅې سولې دا د سردار داود په وخت کې پخې سوې وې، نو هغه وخت کې ورځ په ورځ ساینس ترقي کوي، نو هسې داسې امکانات هغه وخت کې نه وو. پوه شولې، خو دا خلک ډېر په عذاب وو، ځکه د کورو اوبه نه وتلې، بیالو ته هغه نه وو. نو اوس فلحال ورځ په ورځ باندې ترقي روانه ده، نوی ډیزاین کاري ده، دا سرکونه دا خلکي ډېر خوشحاله دي. امارت اسلامي ته د الله نور هم بریاوې ورکړي، دا کارونه یې ډېر ښه روان کړي. سرکونه مخکې دلته بند وه،
نو چا لاسرسی نه کوه پوه شولې د هغه دولت ځواکمن نه اوسه دا سړکونه یې خلاص کړي وو هر سړي خپله پاچاهي اختیار کړې وله دلته نو څنګه دولت نشو کولی دغه سړکونه خلاص کړي هغه زورواکي ډېره وله پوه شولې هر څه هغه کېدل پوه شولې زورواکي وله د چا وسه نه پې کېدل هر سړي خپل حکومت خپله پاچا و ځان ته اوس انشاءالله امارت اسلامي د پوه شو یوه پاچاهي ده یو یې امر ده او یو یې هغه ده پوه شوې دلته پخوا ژوند څنګه و خلکو راحته ژوند کولی شو تګ راتګ له لحاظه د امنیت له لحاظه چا کولی شو چې د دې سړکونو په منځ کې ازاده نه تګ راتګ وکړي نه وروره نه شو کولی ځکه په دې باندې چې هغه خلکي خپله ځان نه ډارېدل پوه شولې 20 دیواله به یې له ځانه تاویل کړي وو نو نه شو کولی چې چا دلته تګ راتګ کولی شوی پوه شوې اوس خو وروره دلته هغه تېره کوڅه کې 15 سړک کې والي صاحب کور ده نو چې ورته وګورې پوه شې نه باډیګار شته ورسره نه هغه شته ورسره لکه داسې په شکل د یو عادي انسان په شکل باندې دی ژوند کوي او هغه وخت کې خو بس ورور یو افسر وروره په کونې پسې به 20 نفره روان و ته به وایې دا اوس یې وروره خلک راغلي دي وزني اوس دا خو امارت اسلامي ده پوه شولې د چا نه قصه کې دي نه د چا پروا لري پوه شې خپله ځواکمن حکومت ده پوه شې د چا په قصه کې نه دي څوک نشي کولی قانون سرغړونه وکړي څوک نشي کولی چې دلته راشي په خپل سر باندې ځمکې غصب کړي سړکونه راواخلي په خپل کور کې داخل کړي نه وروره اوس نشي کولی ځکه هر شي ته کمیسیون برابر ده پوه شولې اوس امارت اسلامي د غضب دپاره کمیسیون جوړ کړی ده دوی کولی شي چې کوم سړي غضب کړی پوه شولې د غضب کمیسیون ته معرفي شي که کوم څه قواله لري ملکیت لري د کوم سړي حق ورکوي که حق نه وي غضب یې کړی غضب کمیسیون بیرته دولت ته سپاري امارت اسلامي بیرته مالیاتو ته سپاري خپل هغه ته بیرته سپاري یعنې هغه چا چې غصب کړی هغې نه بیرته غصبي ځمکې اخیستل کېږي امارت ته سپارل بیرته امارت ته دولتي کېږي پوه شو کوم جایز دولتي ځمکې یو چا غصب کړي هغه بیرته دولت ته سپارل کېږي اوس وخت کې دغلته چې اوس کار روان دی دلته څومره ځمکې وي څومره سړکونه وو چې خلکو په خپل کور کې را داخل کړي وو او اوس بیرته ړنګ شوي د سړک لپاره یاره فی الحال خو دلته نورو دونه هغه نه لرم خو هغلته خوا شیرپل کې یو دانه سړک و ځکه د یو وکیل کور و پکې هغه یو سړک یې بند کړی و هغه سړک بیرته وران که کور یې وران که سړک یې خلاص کړې نو فی الحال خو نور داسې هغه نه دلته چاردیوالیانې موجودې وي په دې سړکونو کې نه یوه چاردیوالي وله نور سړکونه و همداسې کوڅې ولې خو بند یې ولې بند کړي و بلاکونه یې پکې اچولي بلاکونه یې پکې ایښي ول هغه ټول امارت اسلامي جګ کړل نو سړکونه یې ترې خلاص کړل تګ راتګ دپاره یې بیرته زمینه مساعده کړله یعنې چا نشو کولی چې خپل غږ پورته کړي چې د دغه سړک نه زه غواړم استفاده وکړم کور ته تګ راتګ وکړم ستونزې لرم مشکلات لرم چا په هغه وخت کې دا غږ نه پورته کوو که چا کې توان نه و نه غږ یې پورته کولی سو خو بیرته عملي کېده نه چا یې غږ نه اورېده پوه شولې په دې باندې وسه یې نه کېدله پې دوی به غږ وکړو اوس مثال که مربوطه حوزې ته به دوی عریضه وکړله هغه حوزې باندې به د دې خلکو واک ډېر و یعنې پیشه هغه به پې ډېر وسه نه کېدله د حوزې ځکه چا هغه نه سو کولی اوس خو که د دې عادي پولیس ته ووایې یا مثال یو سرباز ته یې ووایې هم ته یو ځای د غږ رسېږي امارت د ته یو ځای غږ رسوي پوه ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه ډول سړکونه جوړېدل به څومره تغیر راولي په دې شیرپور کې نو که په دې رقم باندې سړکونه دلته جوړ شي نو شیرپور به انشاءالله داسې رقم ته هغسې لکه دوبۍ په دې باندې څه دی کې اول هغه د انټرلاک یې نوی ډیزاین سولې ګوټکا نوی ډیزاین دی کې ګوټکا کاري کېږي تیږه لګېږي ټوله پکې نو انشاءالله ډېره ترقي کوي دا مهربان ده دا 2-3 کوڅې اماده سوي دي نورې کوڅې هم انشاءالله جریان لري کار پکې خدای دې وکړي چې نور هم دغسې کارونه جریان ولري او زموږ دغه ښار چې شیرپور په تیره باندې د کابل ښار زړه دی او دا چې ښایسته یې نو ټول خلک یو ښه انځور د هیواد نه اخلي او وایي چې واقعیت په هیواد کې دغسې د ترقي او د پرمختګ کارونه روان دي خامخا پوه شولې چې یو ځای آبادي که نه یو ځای تر څو پورې آبادي روانې هغه ځای په آبادۍ باندې ښه ښکاري پوه شولې آبادي خو څه ده د ملک ترقي ده ملک څه تر څو پورې آبادي کېږي موږ نه ترقي کوي ورسره اوس اول د ظاهر خان له وخت نه یې ته راونیسه سردار داود له وخت نه یې راونیسه همداسې د کرزي له وخت نه یې راونیسه د اشرف غني تر دې پورې د امارت اسلامي راغی بعد له دې به ورځ په ورځ ترقي کوي نو ملک څومره هغه کېږي موږ نه ترقي کوي دا د خلکو همکاري څنګه ده دلته اوس په دې محل کې
ولا ورور هر سړی خپل همکاري خپله وسه کوي پوه شې هغه همکاري پوه شې چاته هغه وکړي اوس دلته کار جریان لري که نه کوم سړي باندې هغه وکړي هغه خپل وس توان چا څونه کېږي هغه همکاري کوي در سره ډیره مننه خوشحاله اوسئ الله دې آباد لر خوشحاله اوسئ ډیره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې زموږ د دغه هیوادوال خبرې واورېدلې چې د دغې سیمې په اړه باندې نظریات له موږ سره شریک کړه درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه مو او راټول شوي مطالب مو د پام وړ ګرځېدلي وي زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو بخښي